بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، آنلاین لرن یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. دوستانو، نننی درس چې زموږ هغه د دري ژبې زده کړې باره کې دی. ګرانو مینوالو، د دغه ویډیوګانو څخه زما صرف او صرف دا مقصد دی چې موږ او تاسې دري ژبه زده کړو. نو که تاسې غواړئ چې دري ژبه زده کړئ، نو زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرن در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو سره لایک او شیر کړئ تر څو نور دوستانو ته هم ورسیږي. په ننني درس دوستانو ما تاسې ته په دې باندې جوړ کړی چې دا جمله پکې زیاته استعمال شوي بیاین یا راځئ. مقصد یو چاته وایي راځئ چې وخورو، راځئ چې وڅښو، یا راځئ چې اوبه وڅښو یا شربت، یا راځئ چې لاړ شو. نو په دې باندې ما تاسې ته دغه ویډیو جوړه کړې ده. په دې کې تقریبا ما تاسې ته 15 جملې راوړي. نو زه به تاسې ته هم په دري ژبه وایم او هم به درته په پښتو ژبه باندې ترجمه کوم. نو راځئ نوره ویډیو اوږدول نه غواړم، نو راځئ خپل درس شروع کړو. او یو یادونه باید د درس شروع کېدو نه مخکې وکړم. که تاسې کومه پوښتنه لرئ یا غوښتنه لرئ، نو زموږ واتساپ شمیره په ډسکرپشن کې هم پرته ده او په سکرین باندې هم تاسې ته ښکاري. نو تاسې نه یو هیله کوم چې هر یو پوښتنه یا غوښتنه چې موږ څخه کوئ باید په واتساپ کې لیکلي بڼه باندې وي، ځکه چې په لیکلې بڼه زه اسانۍ سره کولی شم چې تاسې ته ځواب درکړم. او بل په ډسکرپشن کې د اندې ویډیو په ډسکرپشن کې د ټلیګرام ګروپ لینک پروت دی. نو تاسې کولی شئ چې هغه لینک خلاص کړئ او ټلیګرام ګروپ زموږ ټلیګرام ګروپ چې هغه در سره جوین کړئ. نو زموږ هره نوې ویډیو چې راځي نو هغه به هلته هم تاسې ته اپلوډ کېږي یا اچول کېږي. او له دې څخه مخکې کومې تقریبا 20 درې ویډیوګانې موږ نورې اپلوډ کړي، هغه هم تاسې کولی شئ چې هلته په ټلیګرام ګروپ کې او هم دلته په یوټیوب کې تاسې پیدا کولی شئ. نو راځئ چې خپل درس شروع کړو. لومړی جمله: بیاین که بخوریم، راځئ چې وخورو. که چېرته دوستانو مقصد تاسې یو چا سره یاستئ او هغه ته وایئ چې راځئ چې ډوډۍ وخورو، نو فارسي کې به څه رقم ورته وایي؟ بیاین راځئ که بخوریم چې وخورو. بیاین که بخوریم، راځئ چې وخورو. دوهمه جمله: یا ورته وایئ چې راځئ چې اوبه وڅښو یا راځئ چې وڅښو، نو په فارسي کې څه رقم ویل کېږي؟ بیاین که بنوشیم، راځئ چې وڅښو. بیاین راځئ که بنوشیم چې وڅښو. دریمه جمله: بیاین که آب را بنوشیم. دوستای عزیز، در پشتو چی رقم گفتم میشه؟ بیاین که آب را بنوشیم. در پشتو ای رقم گفته میشه راځئ چې اوبه وڅښو. راځئ بیاین چې اوبه وڅښو که آب را بنوشیم. جمله چهارم: بیاین که آشپزی کنیم، راځئ چې آشپزی وکړو. بیاین که آشپزی کنیم، راځئ چې آشپزی وکړو. بیاین راځئ که آشپزی کنیم چې آشپزی وکړو. پنځمه جمله: بیاین که کچالو را پخته کنیم، راځئ چې کچالو پاخه کړو. بیاین که کچالو را پخته کنیم، در پشتو ای رقم گفته میشه راځئ چې کچالو پاخه کړو. بیاین راځئ که کچالو را پخته کنیم پاخه کړو. شپږمه جمله: بیاین که پارک برویم، راځئ چې پارک ته لاړ شو. دوستانو که تاسو مطلب یو چا سره یاستئ او هغه ته وایئ چې راځئ چې پارک ته لاړ شو، یو ځای کې ورسره ودرېدلي یاستئ او خپل انډیوال ته وایئ چې راځئ چې پارک ته لاړ شو، نو فارسي کې به څه رقم ورته وایئ یا دري کې؟ بیاین که برویم، راځئ چې لاړ شو. بیاین راځئ که برویم چې لاړ شو. اخیری جمله: بیاین که ضربها را بشویم. بیاین که ضربها را بشویم، راځئ چې لوښي ووینځو. مطلب تاسو یو ځای کې یاستئ او ډوډۍ هم خوړلې وي او کالي په ځای باندې پاتې،
نو خپل ملګرو ته وایي چې راځئ چې لوښي ووینځو. در پښتو یې رقم گفته میشه راځئ چې لوښي ووینځو. او په فارسی کې څنګه ویل کېږي؟ بیاین که ظرفها را بشویم. بیاین راځئ که ظرفها را بشویم چې لوښي ووینځو. ظرفها لوښی. دوستای عزیز، امروز درس ما اینجا تمام میشه. اگر شما در کدام جای کدام مشکل داشته باشین لطفاً در کامنت بنویسید و یا در مسیج برای ما روان کنید. انشالله ما برای شما جواب میدهم. اگر شما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کرده نباشی لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنین و ویدیو لایک و شیر را فراموش نکنین تاکه دوستای دیگر هم خبر شوید. خدا حافظ.